په 1200 ورځو کې جوړه شوې ټایټانیک صرف په 2 ساعتونو کې ولې ډوبه شوه. 10 د اپریل 1912 کال دا هغه ورځ وه چې د نړۍ تر ټولو لویه او قیمت بیه کشتي ټایټانیک د خپل لومړني سفر د شروع کولو لپاره بالکل آماده وه. هغه ورځ اتلانتیک سمندر ډیر آرام او تر ډیر لرې ځایه د سمندري طوفان د راتلو هیڅ کوم چانس نه و. په کشتۍ کې 1500 کسان سپاره شوي وو او په لکونو خلک په بندر کې د ټایټانیک د لومړني سفر د کتلو لپاره ولاړ وو. نه هم مسافرو ته، نه هم خدای پامني ورکوونکو خلکو ته، او نه هم د ټایټانیک کارکوونکو ته دا معلومه وه چې هغه کشتي چې لږ ځنډ وروسته روانیږي د هغې د جوړولو په وخت کې شپږ داسې غلطۍ ترسره شوي چې دا کشتي د ډېرې بدې پیښې ښکار جوړوي. لیدونکو نن به تاسې د خپل وخت د تر ټولو قیمتي، تر ټولو عصري او تر ټولو طاقتورې کشتۍ ټایټانیک د شپږو داسې غلطیو په اړه پوه شئ چې که چیرې نه وی ترسره شوي نو نن شاید ټایټانیک د ټکر کېدو له امله نه بلکې د خپلې کامیابۍ له امله په دنیا کې مشهوره وای. آخر دا شپږ غلطۍ کومې وې چې 40 کاله تجربه لرونکي د ټایټانیک کپتان ایډورډ سمیت ته هم نشوې معلومې. د کپتان د 40 کلنې تجربې علاوه د غلطۍ د ټایټانیک د چلولو کمپنۍ د وایټ سټار لاین ته کومې چې د 100 کشتیو د چلولو تجربه درلوده هم نشوې معلومې. او له دې سره دا غلطۍ د ټایټانیک د جوړولو کمپنۍ هارلند اینډ وولف ته هم په نظر نه ورغلی، کومې چې صرف له ټایټانیک څخه د مخه 1500 کشتۍ جوړې کړې وې. د ټایټانیک جوړول په 1900 کال کې شروع شول او تقریبا د 3 کلونو وخت او 2000 کارګرانو له مهنت وروسته کشتي آماده کړل شوه. اوس کشتي په مکمله توګه جوړه شوې وه، لیکن د ټیسټ کولو مرحله یې لا پاتې وه. د ټایټانیک جوړولو والا هغه وخت په کشتۍ باور زیات شو کله چې د ازمویلو مرحله په بریالیتوب سره ترسره کړه. د ټیسټ تر کامیابیدو وروسته د نړۍ په مختلفو اخبارونو کې د دې اعلانات پیل شول، د کوم عنوان چې و انسینکیبل ټایټانیک، یعنی هیڅ کله نه غرق کیدونکې کشتي جوړه شوې ده. د کشتۍ لومړنی سفر د انګلستان له ساوث هیمپټن ښار څخه پیل کېده، د کوم ورځ چې د 1912 کال د اپریل 10 ټاکل شوې وه او د هغې منزل د امریکا نیویارک ښار و. د ټایټانیک په کم لګښت لرونکي برخه کې د سفر کولو قیمت $10 او په عصري برخه کې د سفر کولو قیمت $150 وو. د دغه مارکیټینګ په نتیجه کې ټول ټیکټونه یو خرڅ شول او آخر هغه ورځ راغله چې ټایټانیک خپل لومړنی سفر شروع کړ. غلطی نمبر اوله، د غرمې په پوره 12 بجو ټایټانیک خپل لومړنی سفر پیل کړ او له دې سره د ټایټانیک د غلطیو ښکاره کېدل پیل شول. کپتان سمیت ته د خپلو مالکانو لخوا دا امر ورکړل شوی و چې په هر صورت تر 18 د اپریل یعنی صرف په 2 ورځو کې باید نیویارک ته ورسیږي. له همدې امله کپتان د کشتۍ رفتار له شروع څخه ډیر تیز ایښی و او دا و د ټایټانیک لومړنۍ غلطي. کپتان سمیت د مالکانو لخوا د ورکړل شوو هدایاتو او فشار له امله ژر تر ژره نیویارک ته رسیدل غوښتل، ځکه چې دا د ټایټانیک اول سفر و او که چیرې هغه نیویارک ته په خپل وخت نه وای رسیدلی نو د ټایټانیک ارزښت ته به ډیر زیات زیان اوښتی وای. په نړۍ کې هر یو موټر، ماشین او که یا هم کومه کشتي وي د هغې د چلولو ډیر طرزالعملونه شتون لري، په کوم کې چې د سرعت مقدار د دغه طرزالعملونو یوه برخه ده او همدغه برخه د ټایټانیک د سفر په پیل کې له نظر غورځول شوې وه. د لږ ځنډ وروسته کشتۍ د ساوث هیمپټن بندر دومره شاته پرېښود چې تر ډېر لرې پورې له نیلي سمندر پرته نور هیڅ نه ښکارېدل. غلطي نمبر دوهمه، اوس د ټایټانیک له چلیدو څخه 3 ورځې تیرې شوې وې. په فرانسه او آیرلینډ کې تر لږ دریدو علاوه ټایټانیک د تیرو 2 ساعتونو راهیسې په مسلسل ډول د نیویارک په طرف روانه وه. دا د 1912 کال د اپریل د 14 ماښام و. په سمندر کې هر لور ته خاموشي او لوګی خپور شوی و، د کوم له امله چې د لیدو قوه هم ډیره کمه شوې وه. په همغه شپه یوې بلې لویې کشتۍ کومه چې له ټایټانیک څخه څو ساعته مخکې وه د هغې کپتان د بیسیم له لارې ټایټانیک ته په سمندر کې د کنګل شوي یخ په هکله خبرداری ورکړی و. متخصصین په دې باور دي چې دا وارنینګ لږ تر لږه 6 ځله ورکړل شوی و، لیکن د بیسیم کنټرولونکو د غفلت له امله دغه مهم وارنینګ له دوی څخه پرېښودل شو. دا شاید د دوی لپاره کومه عادي خبره وي، لیکن دا د ټایټانیک د کارکوونکو دوهمه غلطي وه، ځکه چې ټایټانیک د خپل وخت لومړنۍ عصري کښتۍ وه او په دې کې ډېر زیات مهم کسان هم سپاره وو او له همدې امله د ټایټانیک زیاتره کارکوونکي د لومړۍ درجه مسافرو په خدمت بوخت وو. که چیرې دغه خبرداری جدي نیول شوی وای نو راتلونکي ټوله صحنه به بدله وای. غلطي نمبر 3،
د کشتۍ سرعت هم زیات وو او له دوی څخه یو ډیر مهم وارنینګ هم مس شوی وو. ټایټانیک اوس په ډیر سرعت او له ویرې پرته د کنګل شوي یخ په طرف روانه وه، لیکن اوس هم ټایټانیک له دغه پیښې څخه ژغورل کېدلی شوه، ځکه د کشتۍ پیرهدارانو ته دنده ورکړل شوې وه چې له ډیر لرې ځایه د کوم کنګل شوي یخ په لیدلو باید کپتان خبر کړي، مګر د لرې ځای د لیدلو لپاره له دوی سره یو شی نه و موجود او هغه شی دی دوربین. هو لیدونکو، پیرهداران تیار وو، لیکن هغوی د دوربین د نه درلودلو له وجې کنګل شوی یخ له لرې ځایه نشو لیدلی او دا وه د ټایټانیک دریمه غلطي. د کنګل شوي یخ خبر کپتان سمیت ته هغه وخت ورکړل شو کله چې پیرهدارانو خبر ورکړ چې کشتۍ ته بالکل مخامخ د فوټبال د میدان په اندازه کنګل شوی یخ دی، لیکن اوس ډیر ناوخته و ځکه چې کنګل شوی یخ بیخي زیات نږدې شوی و. غلطي نمبر 4: دا چې په اتلانتیک سمندر کې زیاتره کشتۍ د داسې کنګل شوي یخونو سره مخامخ کیږي او ډېرې غټې کشتۍ یې په آرام سره سمبالوي. شاید کپتان سمیت هم دا سوچ کړی وي. د کنګل شوي یخ له خبر ورکولو سره سم کپتان سمیت د کشتۍ د انجن د خاموشولو امر وکړ او له دې سره یې د ټایټانیک د سم د بدلولو حکم هم وکړ. بېشکه کپتان سمیت له کنګل شوي یخ څخه د بچ کولو ډېر کوشش وکړ، لیکن فاصله دومره کمه پاتې وه چې هر څه کول فضول ثابت شول. کنګل شوی یخ اوس د ټایټانیک له منځ سره ټکر شوی و، لیکن اوس هم د ټایټانیک د بچ کولو کافي امید پاتې و. دا هیله پاتې وه چې شاید کنګل شوی یخ د کشتۍ وجود ته نقصان جوړ نه کړي او یا هم کنګل شوی یخ له کشتۍ سره تر ټکر کېدو وروسته خپله مات شي، او شاید همداسې شوي هم وای که چیرې د ټایټانیک څلورمې غلطۍ ځان نه وای ښکاره کړی. متخصصین په دې باور دي چې د ټایټانیک په وجود چې کوم ناټونه لګېدلي وو هغه د فولادو نه بلکې له ساده اوسپنې څخه جوړ شوي وو. د دغه ناټونو وظیفه د اوسپنې د غټو برخو یو له بلې سره نښلول دي، نو دا چې ساده اوسپنه له فولادو څخه نرمه ده، له همدې امله د ټایټانیک د بدن هغه ځای چې له کنګل شوي یخ سره یې ټکر وکړ د هغه ناټونه د فشار له امله خلاص شول او بیا هغه څه وشول له کوم څخه چې کپتان سمیت ویریده. غلطي نمبر 5: ټایټانیک د فوټبال د یو میدان په اندازه له کنګل شوي یخ سره ټکر کړی وو او اوس د کشتۍ په ښکتنۍ برخه کې د اوبو پورته کېدل شروع شوي وو. دغه خطرناکې پیښې ټول کارکوونکي او مسافر خبر کړل او له دې سره په کشتۍ کې موجود د ټایټانیک مالک جوزف بروس هم. بېشکه په ټایټانیک کې د اوبو پورته کېدل شروع شوي وو، لیکن اوس هم د کشتۍ د بچ کولو امید شتون درلود، ځکه چې ټایټانیک داسې ډیزاین شوي وه چې که چیرې د دې دریو پوړونو ته هم اوبه پورته شي بیا هم دا نشي ډوبېدی. لیکن د دې کشتۍ بدبختي وه چې له دریو پوړونو څخه په تېرېدو سره اوبو څلورم منزل ته ځان ورسولو. اوس معامله له لاسونو څخه وتلې وه او ټایټانیک ورو ورو په سمندر کې ډوبېدله. اوس د کشتۍ په اړه له فکر کولو علاوه په دې کې د موجودو مسافرو د ژوند بچ کولو وخت راغلی و. کپتان سمیت پر راډیو باندې د خطر زنګ جاری کړو. د هغه وخت پورې چې یو څوک د کومک لپاره راتلل تر هغې په ژوند ژغورونکو کشتیو کې د مسافرو د انتقالولو پلان جوړ کړل شو، لیکن په دغه وخت کې پنځمې غلطۍ خپل ځان ښکاره کړ. لیدونکو په کشتۍ کې ټول د 32 ژوند ژغورونکو کشتیو ځای و، لیکن د غفلت له امله صرف 10 کشتۍ کېښودل شوي وې. مسافر وو 1500 او کشتۍ وې صرف 10. غلطي نمبر 6: هر طرف ته شور ماشور وو او هر کس هغه د ګوتو په شمار کشتیو کې سپارېدل غوښتل. په 12 او 15 دقیقو باندې اوله بیړنۍ کشتي سمندر ته کوزه کړل شوه، لیکن دلته یو بله غلطي رامنځته شوه. د شور ماشور په دې وخت کې کشتۍ ټولې ډکې بغیر په سمندر کې تر کېنولو کوزې کړل شوې، په کومو کې چې زیاتره اوله درجه مسافرو ته لومړیتوب ورکړل شو، یعنی کوم خلک چې ډېر شتمن وو اول هغه کېنول شول. که چیرې په کشتیو کې ډېر کسان کېنول شوي وای نو کم انسانان به مړه شوي وای. اوس کشتي په ډېره تیزۍ سره په سمندر کې ډوبېدله. په 2 بجو او 18 دقیقو د برقي شارټۍ له وجې د ټایټانیک ټول څراغونه مړه شول او په راتلونکي شیبه کې کشتي ماته او په 2 برخو تقسیم شوه او له دې سره ټایټانیک د سمندر په داخل کې د ډوبېدو لپاره 2 ساعته او 40 دقیقې وخت ونیو او په دې ډول سره 1500 خلک د اتلانتیک سمندر په سړو اوبو کې غرق شول. تاسو ته باید دا هم وویل شي چې د اوبو درجه هغه وخت -2 سانتي ګراد
سایډ و. مطلب کچيري مسافرو په دې اوبو کې لامبو هم وهلی وای بیا هم د بچ کېدو کوم چانس نه و، ځکه چې انسان په دومره کم حرارت کې له 10 دقیقو څخه زیات ژوندی نشي پاتې کېدای. ویل کېږي چې د مړو شمیر له 1500 کسانو څخه هم زیات و، ځکه کومو کسانو چې د کشتۍ له کارکوونکو سره پیژنګلوي لرله و هغوی کې زیاتره بغیر له ټیکټ څخه په کشتۍ کې سپاره شوي وو. په ژوندي پاتې شوو کسانو کې زیاتره تعداد د ښځو او ماشومانو وو، او بل طرف ته کپتان سمیت وو کوم چې ټول وخت کې د خلکو په بچ کولو تیر کړ، او هغه اخیرنی کس وو کوم چې له ډوبېدونکي کشتۍ څخه یې ټوپ واچوه. هیله ده چې د انفارمیټیو پښتون دا ویډیو لایک او شیر کړئ. په راتلونکي په زړه پورې ویډیو کې به سره وینو. تر هغې د خدای په امان.